دا هغه جاپاني سپی دی چې د جنگ د ختمېدو نه پس هم 29 ساله پورې دی په بارډر باندې یوازې جنگېدو او دته دا هم پته نه وه چې جنگ ختم شوی دی. د جاپان حکومت د مړ ډیکلیر کړی و، د په کور کې ډیر زیات ماتم هم شوی و د مرګ، خو چاته هم دا پته نه لګېده چې دی ژوندی دی او آن ډیوټي دی او په خپله ډیوټۍ باندې ولاړ دی. دا کهانی ده د هیرو اونوډا. په 1944 کې د ورلډ وار 2 په دوران کې جاپان خپل یو فوجي دسته جوړ کړه او دا فوجي دسته د فلپاین بارډر لوبین ته ولېږله په دې غرض باندې چې دشمن د هر طرف نه کمزوري کی او د دې دستې لیډر یې مقرر کو هیرو اونوډا، ځکه چې د جاپان ګورنمنت د دې خبرې اندازه وا چې دا یو ګوریلا کمانډر دی او د هر قسمه سختو مقابله کولی شي. د دې دستې د روانګۍ نه مخکې میجر تاناګوشي هیرو اونوډا ته قسم ورکړی چې سو پورې د تما اډر نه درکړي تاسو به د خپل ځای نه پوځئ او چې کله جاپان دا جنگ وګټي نو موږ په خپل رازو او تاسو به د دغه ځای نه اوچتو. هیرو اونوډا هم د خپل ملګرو سره د وعده مطابق د فلپاین بارډر لوبین طرف ته روان شو. د دې دستې د روانګۍ نه لږ ورځې پس امریکا په جاپان باندې اټمي حمله وکړي او جاپان په هر لحاظ سره تباہ او برباد. چې کله جاپان ته پته ولګېده چې اوس خو موږ د امریکې مقابله نشو کولی، لہذا هغوی خپل هار ومنو او امریکې ته ځان سرنډر کو. خو هیرو اونوډا ته د دې خبرې هیڅ علم نو او هغه اوس هم د خپلو ملګرو سره په بارډر جنګېدو. همدغه شان وخت ورو ورو تېرېدو، یو کال پکې تېر شو، هر څه خپل معمول ته راغلي وو، خو ولې هیرو اونوډا ته اوسه پورې هم دا پته نه ولګېدلې چې جنگ ختم شوی دی، ځکه چې هیرو اونوډا له قسم ورکړی چې ته به خپل ځای نه پرېږدي او هار به نه منې. هغه به هم د شپې د دشمن په فصلونو باندې ورتلو او د ورځې به په یو ځنګل کې پټېدو، تر دې پورې چې هغه به د شپې د فوجیانو په ګاډو باندې هم حملې کولې. په اخره کې عوام هم ډیر زیات تنګ شو. هغوی حکومت ته درخواست ورکو چې په دې ځنګل کې اوس هم داسې څوک فوجیان شته چې د شپې راځي او زموږ فصلونه سیزي، لہذا حکومت خپل فوجي دستې راولېږلې او د ځنګل سرچ اپریشن یې شروع. ګورنمنت په ځنګل کې د فوجیانو په ذریعہ په سپیکر کې اعلانونه وکړه که اوس هم په دې ځنګل کې څوک موجود وي نو هغوی د ځان سرنډر کی، ځکه چې جنگ ختم شوی دی او لہذا دوی به موږ خپل وطن ته ډیپیوټ کوو. خو دې سره هیڅ ونه شو. هغې نه پس حکومت په جهاز په ذریعہ باندې د پمفلیټو او بارونو په مدد سره خبرداري ورکو چې جنگ ختم شوی دی، لہذا تاسو ځان سرنډر کې. خو ولې د هیرو اونوډا اوس هم یقین نه راتلو او هغه دا ویل چې دا به د دشمن یو چالي، ځکه چې جاپان دغه جنگ څنګه ویللی شي. او دغه شان وخت تېرېدو په دې کې تقریبا 10 کاله تېر شو او په دې کې د هیرو اونوډا 10 ملګري هم مړه شوي وو، څه د ولږې د لاسه او څه د قدرتي افتونو د لاسه. او اوس د هیرو اونوډا سره صرف او صرف 2 ملګري پاتې شو. هغه اوس هم شکست نه منو، ولې چې هغه ته دا پته وه چې جاپان جنگ نشي بایللی او هغه به د شپې په دشمن باندې همغه شان حملې کولې، د دشمن فصلونو ته به نقصانونه ورکول او د شپې به د فوجي دستو باندې په ګاډو باندې هم حملې کولې. څه موده پس بیا خلکو حکومت ته درخواست وکړو چې په دې ځنګل کې اوس هم څه فوجیان پاتې دي چې هغوی د شپې زموږ فصلونه سیزي او زموږ خلک مړه کوي. هغې نه پس حکومت بیا فوجي دستې راولېږلې او سرچ اپریشن یې شروع کړو. خو ولې د هیرو اونوډا نیول ډیر زیات ناممکن و، ولې چې هغه یو ګوریلا کمانډر و. هغې نه پس بیا حکومت د جهاز په ذریعہ باندې په اخبارونو په پمفلیټو کې دا خبرداري ورکو چې جنگ ختم شوی دی او تاسو ځان سرنډر کې. خو هیرو اونوډا اوس هم نه منله، ځکه چې هغه وی چې کېدی شي دا د دشمن یو چال وي. د هیرو اونوډا چې کوم 2 ملګري پاتې وو نو په هغې کې د یو ملګري دا شک پیدا شو چې کېدی شي جنگ د رښتیانو ختم شوی وي، ولې چې بهر په ځنګل کې هیڅ قسمه د ګولو اوازونه نه راځي او تقریبا یو کال شو په ښار کې هم امن دی. په دې وجه باندې هغه د شپې د هیرو اونوډا نه ځان پټ کو او سهار د امریکن آرمي په مخ کې ځان سرنډر کو. چې کله هیرو اونوډا ته د خپل ملګري د غیبېدو پته ولګېده نو د هغه په خیال او ګمان کې هم دا خبره نه راتله چې زما ملګري به تښتېدلی وي، بلکې هغه 100% باوري و چې زما ملګري به امریکن آرمي مړ کړي وي او یا به چېرته ځناور خوړلی وي. د دې نه پس هیرو اونوډا چې په ځنګل کې په کومه ټکانه کې اوسېدو هغه ځای بدل کو او بل طرف ته روان شو. وخت تېرېدو او په دې کې تقریبا 15 کاله نور هم وته او ټوټل 15 کاله شو. دنیا ډېر زیاته په تیزۍ روانه وه، نوې ټیکنالوژیز راتله او د دې جنگ کیسې به اوس ماشومانو ته په کتابونو کې راتلې. خو ولې هیرو اونوډا اوس هم نه منله چې جنگ ختم شوی دی او هغه دغه جنگ جاري ساتلو. چې کله امریکن ګورنمنت د دې نه ډېر زیات تنګ لراغو نو هغوی د جاپان ګورنمنت سره رابطه وکړه چې زموږ په ځنګل کې اوس هم ستاسو څو فوجیان موجود دي چې هغوی د شپې راځي او زموږ فصلونو ته نقصان ورکوي،
د جاپان ګورنمنت چې دا خبره اوریده نو هغوی ته دا خبره اسی غپ غونې ښکاره شو ځکه چې هغوی دا خبره نه منله چې داسې څنګه ممکن کیدی شي چې 15 کاله جنگ وشي او هغې نه پس هم زموږ فوجیان ژوندي وي. د دې نه پس د جاپان حکومت د ورلډ وار 2 په دوران کې په 1944 کې چې فلپاین ته کومه دسته لیږلې وه دغه ټولو دستې ریکارډ یې چک کو دې کې څه کسان ژوندي واپس راغلي وو څه مړه شوي وو دغه ټولو ډیټا دې سره موجود وه خو ولې دې کې د یو کس ډیټا نه ټریس کېده او هغه و هیرو اوناډا. د دې نه پس په جاپان کې دا خبر لکه د اور په شاندې خور شو چې داسې څنګه کیدی شي چې په یو اډر باندې یو سړی 15 کاله پورې جنګ کوي او هغه اوس هم شکست نه مني. په دې کې هیرو اوناډا د سلیبریټي په تور باندې ډیر زیات مقبول شو ډیر زیات مشهور شو هر ځای به د خبرې کېده. په دې کې د جاپان یو مشهور ټوریست نایلو سوزوکی دا اعلان وکړ چې زما د ژوند د ټولو نه غټ مقصد دا دی چې زه لاړ شم او هیرو اوناډا را پیدا کړم. په دې وجه باندې هغه ټوریست روان شو 100 کاله پکې ووتل په ځنګل کې به د په هر ځای کې اوازونه کول او هیرو اوناډا په تلاش کې او اخیره کې هغه ته هیرو اوناډا ملو شو. کله چې هیرو اوناډا دا کس ولیدو نو دغه شک پیدا شو چې کیدی شي دا هم د دشمن یو چال وي او دا یو جاسوس وي. په دې وجه باندې هغه د په مری باندې چاکو کې هو او ورته وی چې ماته حل وای. هغه ورته په جواب کې وی چې زه د جاپان نه راغلی ما زه یو ټوریست یم او ستا په تلاش کې راوته ما او جنگ ختم شوی دی تقریبا 30 کاله هم تیر شو. هغه نه پس ورته هغه ټول اخبارونه او رسالې هم کولې چې د جنگ ختمېدو خبرې پکې راغلي. نو هغه نه پس د هیرو اوناډا دا یقین وشو چې واقعي د جنگ ختم شوی دی او دی 30 کاله پورې هسې جنگېدو. هیرو اوناډا ورته وی چې زه منم چې واقعي د جنگ ختم شوی دی خو ولې ماته میجر تاناګوشي دا حکم راکړی و چې سو پورې د تما اډر نه درکړي نو ته به د غزې نه پرېږدې او جنگ به کنټینیو ساتي. په دې وجه باندې مالا میجر تاناګوشي راواله چې هغه ما د ځان سره بوزي غني زه تا سره نظم. د دې نه پس هغه ټوریست لاړو او په جاپان کې د میجر تاناګوشي تلاش شروع کو. اخر د ډیر تلاش نه پس هغه ته په یو علاقې کې میجر تاناګوشي ملو شو. میجر تاناګوشي اوس د آرمی نه ریټایر شو او هغه اوس په یو پرایویټ سکول کې استادي کوله. هغه د ځان سره میجر تاناګوشي بوتلو او همدغه شان د 29 سال د مسلسل جنگ نه پس هیرو اوناډا د امریکن آرمی په مخ کې ځان سرندر کی. کله چې هیرو اوناډا راتلو او ځان یې سرندر کو نو په دې کې د ټوله دنیا نه میډیا هم راغلی و او ډیر په ګڼ تعداد کې خلک هم راغلی وو او دا خبر په اخبارونو پر رسالو او په میډیا او په نیوز کې په هر ځای کې مشهور شو. هڅه کوي یو طرف ته وکړي شي نو هیرو اوناډا د فلپاین د ګورنمنت مجرم ولې چې هغه ډیر زیات بی ګناه قتلونه کړیو دا غوي فصلونو ته نقصان رسولیو او د ټولو نه زیاته غوي چې څومره فوجي املاک دي هغه ته هم نقصان رسولیو. خو د فلپاین حکومت هغه بیخي معاف کو ځکه چې 29 سال پورې هغه د پته نه لګیدا چې جنگ ختم شوی او دی آن ډیوټي. دا و ملګرو زمانه نننې ویډیو کو تاسو خو خوشی وینو د ملګرو سره هم شامل کړئ.